دې شي نه هلدله شي ونه غم ښه صحیح ده بوی ترې نه ځي خو خواږه به اندازې وي بوی ترې نه ځي خو خواږه به اندازې وي ځنه خلک د کجورې په مثال وي بوی ترې نه ځي خو خواږه به اندازې وي ځنه خلک د خجورې په مثال وي او څو شعرونه به درته وایم چې دا میوه واوره هر سړي باندې اعتبار ونه کړې دا میوه واوره هر سړي باندې اعتبار ونه کړې د وخت ګردونو ته هیڅ کله انتظار ونه کړې ای ژبې ګونګه شوې اظهار په وخت کې ګونګه شولې ای ژبې ګونګه شوې اظهار په وخت کې ګونګه شولې د دې نه پس چې هم بیا چا ورته اظهار ونه کړې نه ته د دې نه په بل رنګ کې غزل نشې لیکلی نه ته د دې نه په بل رنګ کې غزل نشې لیکلی شاعره ته چې پکې ذکر د خمار ونه کړې او ای د صدا حسن مېرمنې ته دغسې شایې ای د صدا حسن مېرمنې ته دغسې شایې تا ته سنگار ضرورت نشته چې سنگار ونه کړې او غزل به درته وایم چې هسې د ځان سره مې سوچ کولو نن په کور کې هسې د ځان سره مې سوچ کولو نن په کور کې له غمه خلاص یم چې خدای کړمه مین په کور کې او توره تیاروي د تیارو ملګري نه کومه توره تیاروي د تیارو ملګري نه کومه له دغه وجې زه اکثر و مسخوتن په کور کې توره تیاروي د تیارو ملګري نه کومه له دغه وجې زه اکثر و مسخوتن په کور کې او شعر دا پکې چې خوش نصیبه وي چې ټول زمن یې کار روزګار کړي که بد نصیبه وي چې نه وي زمن په کور کې او زه د یارانو بغیر خپل کور کې ژوند نشم کوی زه د یارانو بغیر خپل کور کې ژوند نشم کوی خیال مې یارانو سره وي مې بدن په کور کې زه د یارانو بغیر خپل کور کې ژوند نشم کوی خیال مې یارانو سره وي مې بدن په کور کې او شعر دا پکې چې زه بنگلې نه غواړم خدایا خو بس دومره قدرې زه بنگلې نه غواړم خدایا خو بس دومره قدرې چې مې ودرېږي نه چلېږي مې چند په کور کې زه بنگلې نه غواړم خدایا خو بس دومره قدرې چې مې ودرېږي نه چلېږي مې چند په کور کې او څوک پرستا صاحب څوک د صادق غوندې صادق جوړېدی ځکه نشي هغې خر سره وړله او نه یې پرېښوستن په کور کې څوک د صادق غوندې صادق جوړېدی ځکه نشي هغې خر سره وړل او نه یې پرېښوستن په کور کې انګار صاحب شعر ده چې ژړا په ما باندې اثر کوي خو وي چې ژړا په ما باندې اثر کوي خو وي چې ژړا زه یې اورېدی نه شم وي که د دښمن په کور کې ژړا په ما باندې اثر کوي خو وي چې ژړا زه یې اورېدی نه شم وي که د دښمن په کور کې او آخري مقطع ده چې خپله عدکه مور چې ووینم همدرده وایم خپله عدکه مور چې ووینم همدرده وایم خدای دې مکې راته راکړه د دیدن په کور کې وسلام